اچوي د سترګې دومره بدې دي چې دا پلانکی نظر نه کوي. دا نظر څه دی؟ څه شی دا نظر کومه بلا ده؟ دا نظر کوم توپ دی؟ څه شی دی چې دا داسې کلک لګېږي؟ پوهېږي نظر غوندې خطرناکه مرض هېڅ شی هم نشته دی. ځینې وخت مو فکر کړی یو شی درته ډېر خوږ ولګي په سترګو باندې، په زړه کې د یو قسم ته خوږوالی راشي که نه، پوهېږي دغه وخت کې دا ستا نظر هغه باندې لګېږي، دغه وخت کې زر د خولې نه وباسه ماشاءالله بارک الله. دا علاج دی. یو شی دې ولیده په نظر کې د خوږ راغی، هر انسان نظر لګېږي او ځینو انسانانو بیخي زیات وي. دا نظر چې دی دا ډېر خطرناکه دی. بیا هم درته وایم چې کله هم یو شی مو په سترګو خوږ ولګېده او په زړه کې مو پرې مینه راغله ماشاءالله ورته وایي، بارک الله ورته وایي، بس نظر به انشاءالله نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې فرمایي که تقدیر باندې څه شی غالب کېدلی شوی که نه هغه به یوازینی نظر وي. سبحان الله، نظر دومره خطرناکه دی. وایي که په تقدیر یعنی تقدیر دې بدلی، خلاصه د خبرې. بیا علاج څه شی دی؟ عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو نیک انسان ته ویسه چې دم یې کړي، څوک نظر ووهه. یو ماشوم د لیدلی به مې مریض به ډاکټرانو باندې ګرځو ګرځو هېڅ نه ښه کېږي، حتی چې ځای قبر شي، خدای مه کړه. دا لامل نظر دی. همدارنګه آخري 2 صورتونه چې دي دا هم د هر قسم ته نظر څخه، هر قسم ته شیطانی نظر څخه وسوسې دا ټول ختمې. آخري 2 صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. پوهېږي چې یو ځای کې یو چا دی او ماشوم در سره ورته ډېر کتل، یا مثلا فرض که خپله دې په ځان ګوتې ولې ښایسته ښکارېدلې، هر چا درته کتل، د آخري صورتونه په ځان چوف که، په اولاد دې چوف که، په کور دې ښایسته او په کور دې چوف که، نو انشاءالله بیا به د دغه خطرناکه مرض څخه بچ اوسې. الله دې مو تاسو د بد نظر څخه وساتي. السلام علیکم. ته چې ما ګوره شاید یا پلار یې او یا هم مور یې او ته به د اولادونو خاوند دی، غواړې اولادونه دې په داسې شکل کې وګورې چې په آینده کې ستا تابعدار وي. خصوصا هغه خویندې ورونو ته زما دا درخواست دی چې څوک په خارج کې ژوند کوي، که غواړې اولادونه دې په اسلامي روحیه باندې سنبال ووینې، غواړې اولادونه دې آینده کې ستا تابعدار وروزل شي، نو چې کوم ویب سایټ درته ښکاري په ده باندې کلیک کړه، ځان دې راجستر کړه او په قرآن کور اکاډمي کې د اولادونه په آینده کې همداسې وګوره.